څو غنټې مزل مو کړی ننګرهار نه لغمان کابل ورپسې لوګر پکتیا خوست او دا د خوست کې بیا موساخیل ولسوالۍ ته راغلي وو دومره اوږد مزل چې دا په خوله یادېږي چې کله دا مزل کې نو په ساعتونو مزل دی هغه هم په موټر کې نه یو څه خو وایه داسې خو دا ټول ځوانان تقریبا شپېته کسان دا د ګوري ته همداسې ورته ناست دا خوند نه کوه دا هر څه له ذهن نه لاړ که نه چې مخکې پوه شوی وای بیا مې یو څه ویلي وای خلصو پورې حساب راته وکړه دا بیا ټول په ترنم کې سره ترنم کې سره څه به تاسې نه پټوم کور کې م راباندې دیګ کوي کور کې م همدغه حال مې دی داسې نه دی چې دلته لګیا یم دا دومره چې تجربه لرم ما هوټل کې کار نه دی کړی کور کې راباندې کار کوي او دا خو پیغمبري سنت دی چې موږ تاسې باید د خپلې کورنۍ سره کار وکړو هغه که زموږ مور وي که زموږ خور وي که زموږ ورندارګانې وي که هر څوک وي چې هغه زموږ میرمن وي باید ورسره کار وکړو صحیح دی شوخ یم همدلته شوخي خوند کوي د دې لپاره چې زړه دماغ هر څه ښه بیتونه راته ووایه وایي په جیبونو کې پیسې راسره نشته د یارانو رابطې راسره نشته ښکلې راغلل دا نږدې نظر مې کم دی هی قسمته نن چې شمېر راسره نشته واه یعنې سپین ږیری شوی نه رک روغ یم چیرته ځو د خیره سبا بس کسب مان دا کالوړو کا اد محمد ته لړی ته لړو ها اب مات خلاره ده هغه بازار ته پوهڅ قبر ته قبر ته ځو مو په ژوندۍ یو قبر کې څه کې دله قبر ده جوړو ده قبر ها قبر ده ای سم نو ماخله څه شو زما ملګری سم نو ماخله هغه قبر وای ته قبر ته ځو ته قبر ته ډېر وارخطا یې لکه چې دا وګورئ دا ډلې ځوانان وګورئ دا یو دوه کسان هم کولی شي خو دا ځانګړی خوند لري ځانګړی کیف لري چې کله ټول ملګري یو بل ته دغه کاسې پاس کوي او کار کوي بسمیل صاحب هغه هنري او ښه بیتونه چې د ژوند انځور دی په هغه کې د حالاتو د رواج هغه وایي چې خوله د پیمه خو چې خولې شي په رښتیا خوند کوي خدای چې شیدو سره اوبه ګډې کړي لا خوند کوي واده هم ناوې ته خوږ مرګ د شهادت غوندې دی دا قرباني که په خپل زړه وشي نو لا خوند کوي ناکل ورکوي لږ شوته کېنه دغه دلته مخ نوس یې دا ته یې که نه بیا په دوړه ګیر و ناکل ورکوونکی ناکل اخیستونکی بیا دوړه ګیر کېږي نه لږ شوته کېنه په چې دغه خوراک وای د خوند ډېر دی که د ملګرو مجلس نه خوراکونه هر وخت خوراکونه د مجلس او د آب و هوا او د موسم او د نوې څېرې دا ډېر زیات خوند وکړ
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. تقریبا چې د شپې څه باندې 10 بجې دي او موږ ایله راورسېدلو خپل هدف ته. تاسې پوهېږئ دا کوم ځای دی چېرته چې ځوانان ډلې ډلې راغلي دي او یو ښایسته ماحول جوړ دی. موږ هم ډېر لرې ځای څخه تر دې ځایه رارسېدلي وو. تاسې پوهېږئ څو ګنټې مزل مو کړی، ننګرهار نه لغمان، کابل، ورپسې لوګر، پکتیا، خوست او دا د خوست کې بیا موساخیل ولسوالۍ ته راغلي وو. دومره اوږد مزل چې دا په خوله یادېږي چې کله دا مزل کې نو په ساعتونو مزل دی، هغه هم په موټر کې. دلته چې راغلو موږ اول کې دا فکر وکړو چې دغه لاره ډېره اوږده ده، شاید چې دومره ښایسته منظر نه وي دلته، په دغه تګ باندې پښیمانه شو. خو چې کله دلته راورسېدو بې له شکه چې ثاني جنت دی. دا لا د شپې منظر دی، د ورځې به څنګه وي دا به ورځې موږ ګورو او د ورځې ویډیوګانې به هم تر تاسې رسو. یو جالبه خبره زما لپاره دا ده چې د شپې تقریبا چې څه باندې 10 بجې دي دغه ډلې ځوانان د بېلابېلو ځایونو نه راغلي د دې لپاره چې دلته یو بل سره خوشحالي وکړي. تاسې پوهېږئ یو وخت داسې زموږ ارمانو چې کاش خپل هیواد کې مو امن وي، سکون وي، ژوند وي او د وطن سردرو ته لاړ شو، په سردرو کې میلې وکړو. دا زموږ یو خوب و، خیال و. الله تعالی په دې وروستیو کې راپوره کړو. اوس دا فکر وکړئ موساخیل ولسوالۍ پاس کوټ پارک ته راغلي وو. نو دا دومره لرې ځای دی چې که دلته راغلي تاسو ته معلومات کېږي، خو کټ مټ لکه د نورستان لاره. کله چې مزل پې کې سړی ستړی، خو چې کله خپل هدف ته ورسېږي، پارون ته ورسېږي، هغه هر څه ستړیا دې له منځه تللي وي. کټ مټ هماغه شی دی. تاسې راځئ دغه زموږ پخلی وګورئ. دلته اوس د شپې تقریبا څه باندې 10 بجې دي، خو زموږ دغه پخلی لا نه دی شوی او اوس هم دغه د وریجې باندې دي او دغه ټول ځوانان راغلي دي چې خدمت هم کوي او د دغه میلې نه خوند هم اخلي. دغه وریجه به پخېږي د خیره سره. اوس ستا څه شو؟ اشپز څه شو؟ اشپز خو به راځي. زه یم اشپز زه خپله یم. کوم کې واچو؟ کوم یو دیګی دی؟ ور واچو که نه؟ اوس یې نه ور اچو؟ هسې نه چې بې ځایه درته راواړو. ښه پخلی خو روان دی ماشاءالله. نن به زما د لاس تاسې خوراکه وګورئ. صحیح دی؟ ماشاءالله. بس تاسې راشئ درنو ملګرو. بس رومیانې پکې اچولي دي او پیاز یې خس سره کړي او دغه ځوانان ورته ولاړ دي او خدمت هم کوي، ځان لپاره پخلی هم کوي. یو څه چې زه ورته ډېر په تمه یم، خلک به ډوډۍ ته په تمه وي، زه یو څه نور څه دي چې زه ورته په تمه یم. هغه دا دی چې دا به کله جوش کېږي. غاټ چایبر دی. چاینک هم راوړی که نه دی؟ چایبر او د ترماز او دا شیان که پاتې وي دغه کې چکو؟ نه هغه خو صحیح ده، همدې کې به وڅکو، خو هغه شته د ګیلاسونه؟ هسې نه چې راته وایې چې همدې باندې خوله لګوه وڅکئ اوس داسې خو به نه؟ صحیح ده بیا هغسې ګزاره کړو. درنو ملګرو تاسې قیاس وکړئ چې 15 ملګري یو ځای شي او تره زامني څو دي؟ دا وایي 50-60 هم زیات دي. خدای پاک دې زه وایم چې 50-60 کړي، ځکه څومره چې ځوانان راټول دومره ښایسته مجلس وي، خوندور وي او داسې طبیعتي ځوانان نن راټول تاسې به خبرې هم واورئ، ګپ شپ به هم واورئ، ډېرې ښایسته ټوکې ټکالې هم کوي. درنو ملګرو بس پخلی به کېږي. موږ دغه پخلي ته لږ شانته انتظار هم کوو او ډېره اوږده لاره هم موږ وهلې ده. نو طبیعي خبره ده چې په ګنټو لاره وهې نو معده م یو څه غواړي. نو په دې خاطر باندې دې ته هم یو 2 کسان پرېږدو، 3 کسان به پرېږدو، دا نور ځوانان ځان سره وړو چې هلته کېنو او خبرې اترې ورسره وکړو. خوښه مو ده؟ راځئ چې راځئ درنو ملګرو تاسې راځئ. دا وګورئ دا وطن کې بیا یوه کیسه چې د غرونو په منځ کې هغه دا وي چې چېرته راشي دومره لرګي وي چې حاجت نه وي چې ته پرې پیسې ورکړې. اشپز زه یم که نه؟ زه یم اشپز؟ نه هغه نه دی، زه یم. دا ګورئ دا لرګي که ته په ښار کې اخلې نو من فکر کوم چې 50-60 افغانۍ. دلته فقط داسې لږ کته شه، دلته یې راواخله او بس سوځوئ او چې ژمی یو دغسې ښایسته یو د نغري خوا کې ناستې او واوره ورېږي او څه دې باندې کړي؟ څه شی دې باندې کړی خوراک دپاره؟ ووایئ ځئ ووایئ نور. نه ډنډکی بالکل ډنډکی چې باندې او باران هم نری نری ورېږي او که دې کې واوره وورېږي او ډنډکی دې ایښې او د نغري په غاړه ناست دی
نو قیاس یې کوي لږ ذهن کې دا انځور جوړ کړي بیا تاسو ته معلومات کېږي ستړی مو شي په خیر علي اوس ته ما راوستی که تا زه راوستی یم ته مې راوستی نورولي څه شو نورولي خانه نورولي خانه دلته راشه تا خو ویل چې ما راوستی که نه دا خو چې ډېر دا وکړي چې ما راوستی خو تاسو دوه په خپلو کې سره جوړ شوئ دا ډېر وران دی لږ چالاکه دی هغه زمونږ یو هغه ډېر مشهوره دی چې لغمان چلې را سره ونه کړي لغمانیان خپله چلو کوي دی خو بازار خوړلی دی اوس اصل کې زه ستاسې د دواړو احسان منم چې په دې توره شپه مو تر دې ځایه راوستم د وطن له نندارو نه دې راباندې خوند واخیست نو دغه ځوانان به وي سوال ته به ورسره خبرې لګوي راځئ نورعلي خانه ته راځه درنو ملګرو تاسې دغه منظر وګورئ زمونږ که خدای مه کړه باران وشي او یا څه راپېښ شي زمونږ ناستې ځای بیا دا دی موږ به ټول دغلته راټولېږو او دغه خیمه کې به یو ځای کېږو هلته خو به ورځو دا اوسنۍ کیسې نه دي زه دا یم چې که باران وشي نو دلته پټېږو نو دا کې چې اوس لیټ هغه نشته سیستمونه ملته لګول دي هر څه نور هم لرو خو اوس مې فلحال راخیستي زما په خبره ته زه پوه شوم څه شی مې ویلې ته چې که باران وشي هم دلته به نو بیا لانجه څه که شی باران وشي دلته چې کېنو توره شپه به لیټ به ورته ولګو ښه ښه راځئ کینو قیومي صاحب څه شو عبیدالله قیومي ته راشه که نه قیومي صاحب درنو ملګرو یو بل نازولی میلمه چې زموږ استاسې دی هغه د لکڼو خان عبیدالله خان راغلی دی مننه مخلص صاحب قیومي صاحب څنګه یې والا شکر تاسو ښه څنګه شکر دی الحمدلله تر دې ځایه خوند یې وکړو د لاره څنګه او منظرې الحمدلله د الله احسانو دومره ګڼ شمېر خوستي ځوانان خوشحاله ګوري یو بل سره د خوشحالۍ ماحول دی ته څومره خوشحاله ورسره والا طبعا سړی ډېر خوشحالېږي چې داسې منظر ګوري د ځوانانو بالکل نو د خوشحالۍ ځای دی ډېر موږ خپله هم خوشحاله شو چې راغلو دې ځای ته یو خو دا ده چې خوست کې ګرمي موسم ده ګرمي ډېره زیاته ده خو دا ځای داسې دی چې اوس مجبوري چې کمپله نه وي نو د هغې بغیر ګزاره نه هغه ملګري اوس هم کمپله اغوستې ده ګورې بالکل موږ ته هم کمپلې راوړي دا دي ده خوند داسې کوي دا لکه جنت ته چې راشي په داسې موسم کې ډېر خوندور ځای دی ډېر ښه ماحول دی ځوانان دي ساعت تېروي ناست دي او دیګونه کوي نو ډېر خوندور ځای دی مونږ خو واقعا خوشحاله شو لارو منظرونه مو هم خوند واخیستو د منګلو ښایستونه مو ولیدل بالکل خوشحاله اوسئ الله تعالی دې ښه لره دا اصل کې د وطن خوندونه هم دا دي چې موږ سهار راپاڅېدو اول لاړو لکڼو ته د لکڼو منظره مو وکړله ورپسې د خوست د ښار ننداره مو وکړله ورپسې تپې ته لاړو تپې نه وروسته دا د موساخېلو ته راغلو همدا د امن هغه ورکړه ده چې موږ ترې راکړې ده او امن یو داسې نعمت دی چې ټول نعمتونه ورته سلامي کوي همداسې ده بالکل امن چې نه وي که څومره ښایستونه ولرو ښه ځایونه ولرو چې سړی ډاډه تللی نه شي خلکو سره ویره وي نو هغه ځایونه بدرنګ وي نو هر ځای چې دی په انسانانو په خلکو ښایسته ده نو دا د امن برکت دی بس خدای دې وطن کې امن قایم لري ډېره مننه دوی خو ته پېژنې که نه که نه زیاته معرفي کوم نه بالکل زیاتره ملګري پېژنو بعض نه هغسې پېژندل درته نه وایم دوی ټولو کې سره خپل دي ما او تا پکې د بل ځای نه راغلي وګوره او بالکل دوی خو ټول سره تره زمان او ترورزي دي نه بس زموږ هم تره زامن دي بالکل اوس زموږ ملګري دي بس خوشحاله شو چې ومولیدل ټول هغه پښتانه یو ټپکی وایي چې یا د کاکا بچي خواږه دي یا یې له ما نه زړګی وړی پسې مرمه نو بې له شکه چې تره زامن داسې وي لکه سکه ورونه یعنې داسې نه وي دي هم دغسې چې سکه ورونو په څېر وي کله چې ستا مړی ژوندی په چا باندې ښکلی وي نو پوه شه چې همدا مې ورور دی نو ډېره مننه قیومي صاحب خوشحاله اوسئ تاسو نه مننه چې تر دې ځایه راغلی دا د خوست او وطن ښایستونه خلکو ته ورښایئ تاسو نه ډېره مننه خدای دې خوشحاله لره دغه ځوان سره به دوه درې خبرې کوم بالکل بس اجازه خو ده بیخي اجازه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ښه یې جوړې شکر دی الحمدلله بخیر راغلی نوم مبارک دی نوم مې وحیدالله سالار دی وحیدالله سالار صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو ښه ژوند چارې ښې روانې دي شکر دی یخني خو به دې نه کېږي یخني نه داسې د لاسونه یو بل کې ورکړي دي زه شکي شولم مالې چې یخني به دې کېږي نه یخني نشته هسې که نه نه یخني خو نشته نه که چېرته دغه ځای کې شپه وکړو ستا فکر څه دی چې کمپل ته به ضرورت شي بالکل ضرورت کېږي راوړې ده کمپله که نه کمبلې هم موټر ډک دي څو دانې دې راوړي دي یاره دا 15-14 کمبلې به او څو کسان یو
کسان به نیم پیره کوي نیم به خوب کوي چې نیم پیره مو کې دا د شپېته کسان چې نیم پیره وکړي دېرش پاتې شول دېرش په 15 کې څنګه ځای او نور به نوم به شپې خوب کوي نیم به ورځې خوب کوي خو بیا هم هغه ته چې شپېته کسان چې نیم د ورځې هم خوب وکړي نیم د شپې دا 15 خو داسې نه ده چې څلور دا که څلور حصې کړي که نه دا یو حصه به بیا خوب کوي او دا 3 حصې به پیره کوي نو بیا به داسې دا به ښه نه وي چې درې دی ډېره مننه موږ دغه منظرو ته دومره خوشحاله یو چې ته باور وکړه چې ساره پورې به موږ ته خوب نه راځي سره له دې چې موږ نن دومره ستړي وو وړاندې ما یادونه وکړله چې موږ نن تمام ورځ ګرځېدلي یو ځای ته بل ځای ته د خوست له منظرو نه موږ خوند واخیسته خو اوس چې دلته راورسېدلو دا زما خیال دی چې زه به ساره پورې نه وده کېږم بالکل دا همداسې ځای دی چې باید سړی خوب ډېر ونه کړي دا شپه یوه نیمه ورځ هلته څه کیسه وایه یو څه شی و ښه چپړې وړي وو او چپلې هلته ورته نه ورکېږي ځه ډېره مننه کور دې ودان دا یو څه ډېره مننه چې تاسو ته دې ځای راغلي تکلیف مو کړی خوشحاله اوسئ دا تره زامن دي تا ویلي او دا تره زامن دي ترورزي دي او ماما زامن دي ماما زامن دي دیو ته یو ډالۍ خو به لري که نه ډالۍ هو ولاکه داسې نه یو څه خو یا به ټوکه کې یا به د ژوند خوږه خاطره راته وي یا به ترخه راته وي یا به شعر راته وي بس چې هر څه دې په ذهن کې ګرځي هغه راته ووایه والا هر څه ووتله نه ټوکې شوخې دي ځکه ډېرې شوخې وو بیا به ډیلیټ کړو که ګزارې کوله ملګرو ته به وړاندې کړو ځه یاره نشته څه داسې نه یو څه خو وایه داسې خو دا ټول ځوانان تقریبا شپېته کسان دا ته ګوري ته هم نسي ورته ناستې دا خوند نه که دا هر څه له ذهن نه لاړ که نه چې مخکې پوه شوی وای بیا مې یو څه ویلي وای خلصو پورې حساب راته وکړه ځه دا بیا ټول به ترنم کې سره ترنم کې سره وکړو بله ورځ ما هغه ته ویلي خوستي صاحب ته مې ویلي سعید خوستي ته ما ورته ویل مالې نورې سندرې هم ختمې شولې هغه یو دانه و ما واورېده سم مې ورته خندلې یو شپېته و دوه شپېته دا مالې څه کیسه ده اوس هغو نه هم لاره ورکه ده چې اوس څه شی ووایو د وطن نندارې م راواغېستلې هغه تړتي تنګ و هغه څه شی و هغه سندره چې راغلې تړنګ تړنګ داسې څه شی و هغه هم پکې ویلې او پتاسي سندرې هم پکې راغلې بله په طرح څه شی ووتل اوس نور دیونه لاره ورکړه چې اوس څه شی ووایو یو شپېته دوه شپېته درې شپېته مالې ښه ده چې سلو نه خو اوس هم لاندې دي دا سلو نه پورته کېږي نو ډېره مننه ځوانه خدای دې ښه لره نو زه به دغه ته ورشم دغه یو ملګري ته چې هغه یې کړی دی کمپل یې اغوستې ده سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې جوړې دا څنګه کمپل یې اغوستې سړه به کېږي سړه دې کېږي ښه نو که چېرته زما ساړه وشي بیا به کمپله ماته راکړي نوم مبارک دی چې میرولی د نورعلي خان څه کېږي ورور مې دی ورور دی کشر ورور دی که مشر ښه مشر ورور دی هغه څه وایي آیا چې کشر زه یم ټولو کې نه د رښتیاو کشر یې که نه رښتیاو کشر دی ښه او څه نومېږي دی زیرولي نورعلي در باندې ګران دی که زیرولي دواړه پارک نشته نه یو که ما ته ووایه چې مجاهد در باندې ګران دی که عزیز دواړه زما ورونه دي خپله پارک نه کم دا را باندې نه دی ګران عزیز را باندې ګران دی مغه دواړه یو شی دی کیمرا والا کیمرا نه دلته خو اوس مجبوریت کې خو هغه څنګه وایي چې هندو ته به هم لالا وې اوس خو هر څه درته وایو نه موږ پارک نه کوم پارک نه کوي کوم یو ډېر مهربانه زړه لري دواړو کې دواړه والا که بد دواړه بد نه دي ښه نه ته خو یو څه خو ووایه نو داسې خو نه کېږي چې اوس هر څه وایم ته دواړو ته وې هوښیار ډېر کم یو دی رښتیا والا څه وایم دا کې خرچه باز پکې کم یو ډېر دی خرچاک باز د هغه دی یو کشر نه موږ باندې خو نن هغه خرچه وکړله نه کشر ډېر ویرونده خرچاک نه ډېره ښه خرچه را باندې وکړله او نن ګرځېدلو دا سارې ټول نه ورړولی دی ده اصلي ملګری زموږ دا دی موږ ناسې غلط شوی و دا ښه ډېره مننه نو ساړه دي ساړه دی والا دلته بانډار کې چې طبي خبره ده چې دغه میله کې دغه کار کول ځانګړی لذت لري خوند لري هلته اشپزۍ ته تللی وي کار دې وکړو اشپزۍ ته والا نه وم تللی دا هرم چکار پور ولګو کارمنده کړ نو ولې کار دې نه کوو خو کسون ډېر وو نه کسان خو د خوراک دپاره هم ډېر دي خو زه به تا وګورم چې بیا ونه خورئ ډوډۍ خورئ ته ضرورت نه و نه اوس خو ورشه کار وکړه که نور څه نشي کولی زما چای خو را تیار کړه کار مو لږ وکړه لرګي مو تر ډول کړه خو نور کارمنده یې کړل ښه ډېره مننه کور دې ودان سبا به چېرته ځو د خیره سبا بس کسب ہے مان دا کالوړو کا آد محمد ته لړی ته لړو ها
هغه مات خو لاره ده هغه بازار کې پوت شو قبر ته بدلون قبر ته ځو موږ خو ژوندي یو قبر کې څه کوي دله قبر دا جوړو نه قبر قبر ها قبر دی سم نوم اخله څه شو زما ملګری سم نوم اخله هغه قبر وای ته قبر ته ځو ته قبر ته ډیر ور خطا لګی ډیره مننه کور دی ودان الله دې سلامت لره نو السلام علیکم بلال خان څنګه چل دی خی دې خو دې خسته غاړه کړې ده څنګه خیر شکر الحمدلله جوړې په خیر یې د تر زمانو چې کم پاتې کار یو هغه به ته تکمیلې کنه یعنی ذمہواری خبره ده ځکه چې د ورور هغه چې همکار چې ورور د ورور بیا تر زوی همداسې بیا که تر زوی نه پاتې شو بیا د ماما زوی بلی کنه دیو چې څه ونه کړه خو به ته کې کنه چې به دوی کې بیا مو تر پوتې بیا خیر بس اوس در پاتې دی نو بعد ورځ سړی بیا ځای بالکل ته د کوم ځای زه د کونډوي سرو او په قوم چې شي مثال دغه جدای منګالیم منګالي موساخیلو ده یعنی د موساخیلو منګالي ته پوهېږې د منګل په څو ولایتونو کې ژوند کوي او څومره ولسوالیو کې ژوند کوي ولا دومره ګرځېدل نه یو او مثال ډېر دی زه فکر کوم چې پکتیکا کې هم شته پکتیا کې هم شته خوست کې هم شته دا درې ولایتونه خو ماته معلوم دي که نه شاید چې نورو ولایتونو کې مثال هغه کې شته در تخار طرف مثال تخار کې شته تخار کې هم شته منګل خو ډېر ستر قوم دی او معزز قوم دی د افغانستان هغه قوم دی چې ډېره تمه دیونه کېږي زدران احمدزي او همدارنګه منګل دا صافي دا قومونه دي چې دیو ته سترګې اوړي د وطن د آبادۍ لپاره د بل لپاره د افغانستان اوسنۍ لوبډله چې وګوري د نوروز منګل د لاس نیالګي دي چې اوس لوبېږي یا مخکې تیر شوي دي همدارنګه زدران کې دغه نورعلي زدران و هغه وخت کې دولت زدران الله تعالی دې وبخي جنتونه یې نصیب شه بالکل شاپور زدرانو چې زمونږ د لومړي نسل کرکټرانو دوی زمونږ دغه افغانستان نورو ته ښه روښانه کړ او د نوروز منګل هغه وخت هیڅ کله نشو هېرولی چې زمونږ د جرسي هیواد پر وړاندې لوبې وي د هغه نه وړاندې ډیویژن لوبې وي زمونږ د لوبډلې لپاره داسې ثابت شو لکه د یو کورنۍ مشر چې وي نو د افغانستان فرد باید د دې احسان ومني نوروز منګل د کوم ځای دی اصل کې دلته ولا ګابر دی ګابر دی ګابر لا دور خله دغه منطقې دی غږیږي مو څور کې غږیږي نور ته کوم چې غلط شمه غلط شمه نو ناکل درکو ناکل درکو لک شو کې نه دغه ته نو نو سي هغه شنوار شنوار ادا ته کنه سید بیا دوړه ګیرو ناکل ورکون کې ناکل خستون کې بیا دوړه ګیر کې نه لک شو تک نه په نه هغه خو ډېره ته ویلي چې زه تر زامنو قرضه در راته کومه که نه نو اوس خو قرض ورباندې پاتې دی اوس خو به یا ټوکه راته کوي یا به ترنم راته کوي ښه یو څه راته ووایه چې جالب وي موږ دپاره ټپه کومه ټپه وکړم هر یو چې خو دې کړه نو ته وایه نو تو وایه ولا که ذهن ته نه ښه یو خاطره راته ووایه خاطره خو ولا خاطره خو بخي زخت ډېر دي ما ته یو دانه وایي کومه خاطره ته وایي یو دانه ته وایي چې داسې خاطره چې کله ته خپله ذهن کې هم ګرځې تا دپاره ډېر جالب وي داسې هیجاني حالت دی او چې یادې خندۍ مثال چې د عید نه لاس ورځ مخکې مثال یوه ځای ته ماشین وړی و خپاره بیا ډېر تکلیف حساب کتاب د قرارګاه نه راووتو ډېر تکلیف نه تېر شه غرمې مړی مو شو خوړه نن ورځ سبو درې بجو پره نه اوبه نه مړی مو خوړه نو شای نو درې په درې نفره وو بیا شپې شګرانه روان وه د کمباله نه وې کمباله بیا یخني مو وه توند شوې کمباله بیا مو خوبونه نه وکړه د لوبېر ته مثال ډېر په تامه و سترګه مو ور وخته بیخي مثال چېرته به چې روغ و زه ولیم به سترګې غلا شو ولا مې ټار روغی هغه چې ګیزه کله روغی ډېر ورته خوشحال شو بیا بیخي مثال چې کله مړی ځي ته ورسېدو مړی بیخي خوان نه راکوه ځکه چې میدان بیخي ناسته وه په رښتیا هم غمجنه خاطره در راته ویلې غمجنه مالا سفیرم بیخي ذهن نه وه زموږ اوسه پورې ذهن نه وځي هغه وستاره و او زما لپاره جالبه څه و دغه 12مه روژه وه که 11مه روژه وه
هغه ما په ناره باندې نیولې وه دا ورځ چې څومره اوږده شوې ده بس ته میاشت لکه چې ما روژه نیولي نه ختمېدله دا لوږه نه ده دا بل رقم ته شی دی انسان بیخي داسې حالت ته بیایي چې دغه د هوش نه لرې کوي نو په رښتیا هم سخته وه ډېره مننه دغه ستا ملګري سره به وغږېږم اوس به داسې کار وکړي چې ته به دې ته نقل ورکړې صحیح دی ستړی مشي ښه هغه ټپه چې دې ته وکړه چې څنګه وه همداسې ټپه وکړه چې جانانه کوز کړ کې ته روشه تیګر وشړه په کوچ نوسته یم د ورانۍ نه د بل کار نشته دی نورې ټپې ته یادې دي نه نورې ټپې خو لکه داسې ته یادې وي قسم مه کوه باور در باندې کوم صرف ووایه ورته نه مې دي یادې نه دې مې یادې داسې آفرین دلته خوشحاله یې ملګرو سره ښه صحیح خوشحاله هغه ورور چې د کومه خبره وکړله چې دا ډېر سخت دی منې ورسره دومره نه یم سخت خاص یو څه یې ویل او هغه ویلې وایي زیرولي کې او نورولي کې فرق دا دی چې هغه هوښیاره ډېر دی او دا وایي هوښیار هم نه دی نه خو ما خامخا پارک کې هوښیار که نه هوښیار که نه ته د رښتیا اوس هوښیار نه یې زه نه دومره خو هوښیار کوم بنډار چې دا د په خپله مصارف ټول د په غوړه خوځېږي ځکه چې ځای شوی بچای پیدا شوی دی ښه د رښتیا دا لا بله خوشحالي زه لا خبر نه وم درنو ملګرو الله تعالی دې ته یو نازولی زوی ورکړی دی او موږ ته وراره الله تعالی دې هغه نیکعمله ستر کړي الله تعالی دې د اسلام او د دې ټولنې خدمتګار وګرځوي نو ډېر ډېر درته مبارک وي هغه چا ته چې ستا خپلوان دي یو دم ګړی ما ګوري تاسو ته دې مبارک وي او ټول منګل قوم ته دې مبارک وي یو بل منګل هم راغی دغه نړۍ ته الله تعالی دې وکړي لکه د نوروز منګل غوندې دیم د افغانستان ملي اتل شي او ګڼې سیالۍ د افغانستان لپاره وکړي کرکټ پې کې که نه کې وال نه کرکټ به کوم اول خو وصال ځینې بیا نوم یې ښه وصال نه د دې خو آیډیم د حاجي وصال په نوم وکړه نه حاجي وصال په نوم نو حاجي وصال دنیا ته نو راغلی او تا فعالیت پې کوو اوس آیډي خو د هغه حق دی ورکې ورته څه آیډي خو د هغه دی که نه والله ستر شي خامخا به ورکوو یا بیا ابو وصال کو یا وصال ښه ډېره مننه او خرچه دې کړې ده که نه ده خرچه مو وکړله دا وراره دی تا ته الله نه کیسه لوی کړي مصرف چې ده کړی دی د چې کوم پروګرام جوړ کړی دی د بچای دی تا وراره شوی دی نو سبا غرمې ته په تمه یو او رښتیا ښه خبره چې غرمې ته خبره واړتوله موږ خو سهار ځو که نه صحیح دی غرمې ته د خیر سره بیا ځو کافتریا رستورانټ کې د باندې ډوډۍ خورم ته ما دې ځینې یو ځل وباسه په پړو به مې مثار نه کې بیا او بله خبره دا خو سره ګپ لګو ما زرولي خان چې ستا زوی شوی زما وراره دی دا تا چې څومره مصرف کړی دومره زه هم کوی شم بس چې کړای شي کړای شي که نه بلکل کړای شي ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره کور دې ودان خوشحاله اوسي ملګري نور هم راغلل بیا به خبرې کوو درنو ملګرو له تا چې مننه چې راسره لږ راسره پاتې شئ هلته ورځو نورې خبرې هلته کوو درنو ملګرو بس دا دی پخلی کوو او خدمت کې خو جنتونه دي ځکه هر انسان چې خدمت کوي هغه د انسانیت خدمت کوي او کله چې د انسانیت خدمت وکړي الله تعالی به د دې اجر درکړي او اجر چې درکړي نو ډایرکټ به جنت ته ځي نو زه لګیا یم وریجه پخوم خو د ټولو ملګرو ته یم که لږه وریجه خرابه شوه نو بیا مجاهد پخ کړې ده که ښه وه ما پخ کړې ده صحیح دی داسې مجاهد وریجه ته پخه کړمه ښه هغه چا ته چا ویلي و کوم اشپز وایي هغه ویل چې زه 40 قسم او 10 قسم وریجه پخوم 100 رقمه هو هغه کې دغه وریجه دینه خرابه شوې وه چې وریجه دینه خرابه شوې وه کس ورته راغلی و چې تا خو ویل چې 100 قسم وریجه پخوم هغه ورته 100 کې یو دام دی که نه هو یو قسم یې دا دی نو زه یم چې لګیا یم ورته داسې وریجه به ورته پخه کړمه ښه چې خوستي ځوانان به بیا وایي چې دا ننګرهاری بیا راولئ چې وریجه راته پخه کړي
او د خیر سره دا وراره چې اوس نوې زیږېدلی دی الله تعالی دې ورته ژوند ورکړي صحت ورکړي دا چې کله زلمی شو د دې کوژدنه او واده بیا راځم بیا پخلی کوم پکې صحیح دی زما اوږدې کیسې دي لنډې نه دي ښه زیر ولي راشه نه یېرېږي دا خو میډیا کې به دا زما خبره پرته وي ښه لږ دا به ولاړم که نه څنګه دی خوښه ده دې خوستۍ لهجه کې څنګه ویل کېږي چې دا به ولاړم صحیح دی داسې ویل کېږي او باران ته تاسې څه شی وایي شیګره او غراد نشي را سره غراد نشي صحیح مې ویلې که نه درنو ملګرو غراد په دې معنا چې تنګ را سره نشي قنداري هیوادوال مو وایي چې دغات ونه کړي او موږ وایو چې زړه مو تنګ نشي که نه نو لهجې دي ټولې زموږ د هیواد دي او کونړیان څنګه وایي قید نشي ښه تراوه که نه څه شی اوږه وراچو صبر که دې کې اوس څونه هغه واچومه یاره ډیره ده دا بس دا به ډېره وي بیخي ډېره شو تاسې هم بسته خوست را چلولی دلته زما د لاس ترکاري به تاسې وخورئ ماشاءالله دومره ښایسته دیګ کومه څه بیا تاسې نه پټوم کور کې م راباندې دیګ کوي کور کې م همدغه حال مې دی داسې نه دی چې دلته لګیا یم دا دومره چې تجربه لرم ما هوټل کې کار نه دی کړی کور کې راباندې کار کوي او دا خو پیغمبري سنت دی چې موږ تاسې باید د خپلې کورنۍ سره کار وکړو هغه که زموږ مور وي که زموږ خور وي که زموږ ورندارګانې وي که هر څوک وي چې زموږ میرمن وي باید ورسره کار وکړو صحیح دی او زه په دې کار کې ډېر تکړه یم یوازې ډوډۍ ورته مې پخ کړې نه دي کله ډوډۍ نور ترکاري مې ورته پخ کړې ده لوښي مې ورته اینځلي دي ډېر تکړه یم هغسې خوراک کې بیا ما ته بیل غورې راکړئ بیا راته ودرېږئ چې څنګه خوراک کومه بیا یې وګورئ نه تکړه یم صحیح شو لږ شان دې هغه اوبه پکې وراچوو که نه دا اوږه پکې ژوندی نه وراچوو ژوندی وراچوو که نه لږ غټه کومه وه د هغه به زما شي بیا دا مو وراچوو صحیح شو بس دا دی ځوانه د هغه اوبه به ډېرې نه وراچوو په دې خاطر چې دغه وریجه لمده شوې وه اوبه کم اخلي صحیح دی بس دی انشاءالله چې بیا اوبه ډېرې چې کمې شي بیا یې اچولی شو خو چې ډېرې شي بیا هغه کېږي خرابېږي هو مالګه څنګه کتل کېږي را پنجه که تکړه یم هو هغسې تکړه یم مالګه درنو ملګرو داسې کتل کېږي چا اشپزي نه کړي ما خو ورته وړاندې ویلې چې ما ډېره کړې ده که نه اشپزي به داسې کوي د دې به مالګه داسې ګوري ښه د دې اوبه نه دي اوبه داسې راواخلي نه مالګه کمه ده مالګه کمه داسې په مالګه کته ګورئ ښه خوند خو به دا وکړي چې دا شپېته اویا ځوانان دي او دا ماته په تمه وي او بیا دا شی ورته سم هغه کړمه بیا خو به زه دا ورته یم چې تاسې سترګې نه درلودل چې په ما به باور کوو که نه بس انشاءالله چې پوره به وي دې سره دا واخله ستا نوم څه و ستا سمیع الله خان سمیع الله زما د زویم نوم دی ښه او ځکه را باندې سمیع الله نوم ډېر ښه لګېږي ولې درنو ملګرو تاسې به د خوستي ځوانانو سره ګزاره کړي او که نه به وي خوستي ځوانان ډېر طبیعتي خلک دي یعنی تاسې به زما خپرونه ډېرې کتلي په هره خپرونه کې چې ما نه پوښتنه کېږي چې ستا د خوښې ولایت کوم یو دی زه ورته یم چې اول ننګرهار او دویم خوست ځکه چې د خوست ځوانان داسې طبیعتي ځوانان دي چې هر ځوان سره ته کښېنې نو یو خو هغه لهجه ډېره خوندوره ده خبرې چې کوي بیا تڼیوالو سره چې مخ شي هغوی ډېر عجبه خبرې کوي پرون یو خوست بازار کې سرګدان چوک کې صادق نه نوم ما نه غلط شو ساقي تڼي په نوم باندې یو زلمی و هغه سره ما خبرې کولې نو ما سره سید خوستی ولاړ هغه به خبرې کولې بیا مې په دې ترجمه کول ما اوس راته وایه خو دا راته وایي چې پښتو لګیا دی که نه ما دا پښتو خو داسې نه وي پښتو خو چې موږ کوو هغه بیا راته ویل نه زموږ صحیح پښتو ده ما بالکل اصل کې پښتو ژبه هماغه ژبه ده صرف لهجو فرق دی او لهجو فرق بیا چې اوس مثلا که زه پښتو کوم تاسو دپاره شاید جالب واوسي او چې هغوی پښتو کوله ما ته ډېر خوند راکوه ما
دا غوښتل چې دا ډېرې خبرې وکړي او زه یې سره واورم. اوس که تاسې پام کړی زه دلته ډېرې خبرې نه کوم. دا خوستیان چې لګي زه سره خوا کې کښېنم د دې خبرې ته ډېر خوند راکوي. نو خوستي زلمي باید وستایل شي. ځوانه ستړی مه شي. ستړی مه شي. سلامونه ستا ته او ستا د پاڼې لیدونکو اورېدونکو ته هر کله راشئ زموږ سیمې ته. خدای دې وکړي چې له دې ځایه له ځان سره ښې خاطرې یوسئ. ډېره زیاته مننه. دا اندېښنه خو به ځکه نه کې چې خوست ته راغلی یم او خوست زه همیش لپاره دا یو خبره کوم چې د شاه زلمو وطن دی، د شملورو وطن دی او د نه هېڅوک هم خفه نه شي تللی. دا اندېښنه بیخي مه کوه. بیخي بس الله دې او بیا خو منګلو ته راغلی یم. منګل بس داسې ځي دی انشاءالله چې سهار شي ښه به دې وګرځوو. ډېر دې سطح رایځي دی. شنه ساحه ډېره زیاته لري او د جلغوزۍ ونې لري او نختر سرب ډېر ښکلې ونې لري او چارمغز دا ډېر ښه ساحه ده او خوند بوخلي انشاءالله. موږ چارمغز یې ته موږ خپله ژبه کې مټکې وایو. نو لهجه ده زه یادومه. لهجه هو بالکل خوږه لهجه ده. خوستیانو لهجه ټول منلې لهجه ده. دومره خوندوره ده چې تاسې خبرې کولې او ما غوږ ایښودلی ډېر به خوند کولی. خو بس تاسې وایي چې ته خبرې وکړه زه به ورسره خبرې غوږ ونیسئ. څومره لهجې وي ټوله کاپي کړه. کاپي کېږي چېرته دا دومره سخته لهجه هم ده چې ما یو ټکي یاد کړی و چې غراد نه شي. غرات نشه. څنګه ویلې؟ ما چې را سره تنګ نه شي. غلطه مې نه ده ویلې. څنګه ویل کېږي تو غرات نشه. غرات نشه صحیح ده که نه؟ صحیح دی. اور ته اوس چې ما په عذابې هغه ما چې په عذابوي سید خو ډېر دی بنډارو مولګه دی موږ د بنډار مولګه ده. مولګه ده. زه یې مرچک یم. ته یې مرچک دوړه لازم او ملزوم. او بالکل که دې کې یو شی نه خوند نه خوند نه کوي. دغه ځوانانو ته ما ډېر ویلې ما ټپې راته وکړئ ښې خاطرې راته ووایي. موبایل خو دې راویسته. موبایل نه بیا د رفیق مهران صاحب یو شعر به درته او مهران صاحب ډېر کلیوالي شاعري کوي. خوښې شاعر دی. بالکل ډېر خوند هم راکوي. د کوم ځای دی دا مهران صاحب؟ نه پوهېږم د ده په اړه نور معلومات زه هم نه لرم خو ډېره خوږه شاعري کوي. د جاوید امرخیل د ډېر ښه غزل لیکي. خپله به مهرانه د اتڼ مخې له ووځي. ما که دا شیرین لاس په چمبه در پسې واچوم او دغسې یو څه بیتونه دي. ښه ده چې بیتونه راته وایې راځه. زه به دا یو شعر درته ووایم. وایي وژنې سړی دا بیماري کشي یوه دقیقه د ځینو خلکو جدایي کشي یوه دقیقه. بالکل د شاړې ګل بشي باران به نوي خاورې بشي در پېښه داسې تنهایي کشي یوه دقیقه. او دا بیتونه مو ډېر خوښېږي. زه پکې ښه خاندمه ته پکې څکړې زندګي کشي یوه دقیقه. زه پکې ښه خاندمه ته پکې څکړې زندګي کشي یوه دقیقه. بې کوره خلک په ماڼیو باندې مه ګرځوه. بې کوره خلک په ماڼیو باندې مه ګرځوه. څه یې کړم پیره پچهي کشي یوه دقیقه. بالکل او چې بڼور یې زړه وړي هغه شیبه مهرانه دید د مړو سترګو ناڅاپي کشي یوه دقیقه. ډېر ښکلی. که زه هم چېرته د مینې سوداګر وې ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسې. ډېر خواږه بیتونه دې راته وویلې خو ټپه دې راته ونه ویله. ټپه چې راته ونه ویې. ټپه یو داسې ژانر دی چې هرومرو هر پښتون ته یوه یادوي. سپوږمۍ کړنګ وهه راخېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. که دیوالګی وای ما به ړنګ وای او لاليه نه ړنګېږي شوي نصیبونه. او بل او که جنگ د تورو وای مو کړای شو د نصیب جنگ دی ورخطا ولاړ. اوس صرف غوږ شي ورته اوس دومره ته وایي چې خو ما ته هم نوبت نه راکړي. اوس لګیا دی همداسې یا مو لیدلې سره نه وای یا مو دا ټول عمر په یو ځای وای. واه زما د اصل تپوس مه کړه خوی ته مې ګوره در معلوم بشم میینه. او چې لیونی همدرد نه وي قسم دی ډېر د سارتوي چې ولسونه. واه او بله ټپه څنګه وه؟ دا د پکې اسرار ته یې ډالۍ. کومه ټپه؟ اسرار او ته ډالۍ. وی رښتیا د هر چا خپله خوښه. زه د وطن په دنګو غرو میینه یم. ډېر ښه مورې منګالو ته مې ویر که د شنه ششپې بچلوي مو بسوتي. شنه ششپوی بچلوي مو بسوتي. پکتورا موټر څه دی هغه ته میږ ششپه یا میږ انتخابي نښان. که چېرته زه ولسمشرۍ ته ودرېدم انشاءالله مو انتخابي نشان به دی. ولسمشري خو اوس فکر کوم چې نشته.
کېدای شي د حالات ښه شي. مطلب ستا هدف دا دی چې انتخابي نشان مې دا دی که هر ځای کې انتخابي نشان په کار شو. منګل انتخابي نشان بس منګل. او منګل خو ټول منلی قوم دی. څنګه یې پرېږدي څنګه یې پرېږدي؟ ته راشه ته یې پرېږده راشه. ډېره مننه ځوانه خبرې دې سره وکړلې او ډېرې خوږې خبرې دې راته وکړلې. ډېر زیات خوشحاله شوم. او نه دومره زر خو نه یو ټپره وایي هغه راته وکړه ټوکه خاطر راته ووایه. ټوکې مې ډېره زده دی خو داسې ده چې رانه هېره شوې. خاطر درته زده ده؟ څوک چې آباد شوي دي ځان ته آباد شوي دي، څوک چې خراب شوی دی سخت یې خراب کړی. هغه څه شی وایي مجاهد تا څنګه ویلي؟ سخت یې خراب کړی یم او سخت مې خراب کړی دی. سمه غېږه دې ورسره نیوله لکه چې نو خوستی صاحب ته بیا ستړی مو شي په خیر علي. خوشحاله اوسې مننه. سره شنه مې کړل په سلامونو ستړی مه شي. نو ته خو لاړ شي رانه او بېرته چې راشوي نو فکر کوم چې په سلام کې 10 نیکیانې دي. سلام جوابول واجب دی. مننه چې دا نیکیان دي په ما. ته زما سلام پسې بیا رخشن مه وهه بېرته راته سلام جوابوه. صحیح دی قربان؟ مننه قربان. لږ ادب یاد کا. دا چې خو نه چې ټول عمر به هماغه شی هر وخت ادب خو نه کوي. نو د ملګرو په منځ کې بنډار به رنګینوي او دا نه چې هر ته پوهېږې زه چې تا سره ډېر ډاډه غږېږم دغه ملګرو مې راته ویلي ته ډېر شوخ مې او د دې مجلس مالګی. نو زما چې په بل چا ټوکه برابره نه شي زه تا ته مخ راواړو. دا چې ما دکان دی لیدلی هلته دې کتلی ملته شوخي نشته. چې کله موږ د جمعې په شپه بنډار ته راوځو نو هلته هر څه هملته دکان کې پرېږدو. دلته بیا نه وي. دلته اوس شوخ یې که نه داسې مې پوهېږه شوخ یم همدلته شوخي خوند کوي. دې دپاره چې زړه دماغ هر څه بیتونه راته ووایه. وایي په جیبونو کې پیسې راسره نشته د یارانو رابطې راسره نشته ښکلې راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمته نن چې شمېره سره نشته. واه یعنې سپین ږیری شوی؟ نه رک روغ یم. ممتازه 2 روپۍ څه لاړې یارانې لاړې. هغه څنګه و بیتونه چې ممتازه 2 روپۍ څه لاړې یارانې لاړې. دغسې څه بیت و هغه هم داسې د پیسو سره تړلې وي. خو بیا پښتانه چې دي زه فکر کوم چې د پیسو سره کومه یارانه نه کوي او نه د پیسو سره وصل پاتې کېږي. که چېرته ملګری په رښتینې معنا ملګری هغه تا سره پاتې کېږي. نه پاتې کېږي. ټلیفون نمبر یې درنه نه بندوي. هر شی کوي دې طرف ته ما کې ځه کیسه وکړم او دې ټولو په مخ کې وایي که شل موږ د رسوا کړو چې نه ده کړې. ما خو څه نه دي ویلي ته خپله لګې لکڼو کې دې نه وکړه تپه کې دې نه وکړه. نور هېڅ کیسه نه ده. یوه شپه مو هلته صحرا تېره کړه په موټر کې مو تېره کړه او د دې دوکان مخ ته میسج مو کړی جواب یې نه کړ. نور حال نه وایو خبر ته غوږ ونیسه. آب څه چکر یا به څه خوند چې ولایت نه بل ته ځي چې سختي نه وي کېږي هغه یادګار پاتې کېږي. بالکل دا یادګار به تام تېرومه ته ننګرهار ته راشه دا یادګار به تم ځان سره یوسې. بیتونه راته ووایه. خاطر افریدی وایي چې داسې بله شپه به په نصیب سره راځي که عمر کې راځي نو له رقیب سره راځي. ټول خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو خاطر ته مرضونه د طبیب سره راځي. واه خاطر ته مرضونه د طبیب سره راځي. ډېره مننه. او نور بیتونه خو راته د پیر محمد کاروان صاحب یو څو بیتونه راته که درته یاد دي؟ د تورو سترګو والو جنکو ته دې دیوال وي دا چا ویل چې د شنو سترګو کتلو ته وبال وي. کاروان ته یوه مست ملنګ څه مسته دعا وکړه په داسې مینه واوړې چې د ژوند په ګړنګ ټال وي. واه جلال امرخیل یو 2 بیتونه راته ووایه. جلال امرخیل وایي چې له خپله حاله چې بې حاله راوتم درپسې څه مې مجال چې بې مجاله راوتم درپسې هغه د ژمو یخو شپو نه خو لږ وشرمېږه بېلوپټۍ چې به جلاله راوتم درپسې. او جلال ساده دی لا د دروغو په چل نه پوهېږي کله چې دروغ وایي نو سترګې اړوي او خاندي. بالکل. صاحب شاه صابر ظالمه یاره په ما زړه وسېځه مخې له مه راځه چې نه دې وینم زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شوي نه شي چې ودې وینم. مصطفی سالک په بل کلي کې مینه کوي د چم جنکو زهر وخوري د ګاونډ جنکو زهر وخوري. او بل ځای وایي چې زندګي د زړه خوړل نه دي نو څه دي چې لا ښکلې نجونې شته او موږ زاړه شو. او مولانا بسمل څه وایي؟ مولانا بسمل وایي چې جانان دې ما باندې ځان دم کړي چې نظر یې نه کړم په
په شکرانه کې دی بیا ماته یو سترګک وهي حالات رنګلې د څوک مینې ته زړه نه ښه کوي مولا بسم الله سړی چاته یو سترګک وهي واه واه او هغه یو بیت یې بل مو چې څنګه و چې مرګ حق دی خدا خوند نه کړي بسم الله مرګی حق دی خدا خوند نه کړي بسم الله چې ته مړی او د تره زوی دې ژوندی د بسم الله صاحب هغه هنري او ښه بیتونه چې د ژوند انځور دی په هغه کې د حالاتو د رواج هغه وایي چې خوله د پیمه خو چې خولې شي په رښتیا خوند کوي خدای چې شیدو سره اوبه ګډې کړي لا خوند کوي واده هم ناوې ته خوږ مرګ د شهادت غوندې دی دا قرباني که په خپل زړه وشي نو لا خوند کوي بسم الله بیا دا شاهکاري هم کوي بسم الله هغه یو شعر بل مو چې یو د داسې هم پکې وي هغه ذهن ته نه راځي او بالکل زموږ ذهن ته اوس نه راځي خو ډېر ښه ثبت پرېږدی ملایانو یو د داسې هم پکې وي دا کوږ لرګی و چې تر اوسه سم نه شو او بسم الله پرېږدی ملایانو یو د داسې هم پکې داسې بیتونه خو موږ ګډوډ کړل بالکل مجاهد اشنا وایي تا هغه بیتونه ووایه د اقبال مومند بیتونه اقبال مومند و بالکل چې که هر څو یې د ښایست له مخه سره ځي نه مې پښې ځي له دې ښاره نه مې زړه ځي د دې نورو خلکو خپله خوښه خو د یو سړي ته سوال وکړي چې نه ځي ډېر لیدی او هغه بل بیت یې و چې دې سړي ته هغه ټولې لارې بند کړئ دې سړي ته چې په کومه لارو بوځي او د منزل په لور له چا سره سلا شم نه مې وروره سره ځي نه مې وراره ځي زه قایل د داسې جنگ نه یم اقباله چې مړ زه شم او نامه دې د هغه ځي واه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله تعالی دې سلامت لره زما په ده باندې ډېر زړه ډاډه دی چې د کوم شاعر نوم ورته اخلې لس 15 غزلې ورته یادې دي شعرونه خو دې واورېدل ډېر خوند یې وکړ که نه او بالکل دلته بل ملګری مو څه شو هغه شعرونه ته خو به شعر نه وایې راته ښه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې درنو ملګرو لږ راسره پاتې شئ ډوډۍ تیارېږي موږ بیا وخورو تاسې به سیل وکړئ بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی بسترخوان خور شو او ځوانان به د خیره سره راځي او دغلته به کینی تاسو ته ښکاري چې یو بسترخوان تر هغه ځای پورې خور شوی دی خو ځوانان ډېر دي نو هغه کې نه ځایږي دویم بسترخوان به م خورئ که امکان یې درلود نو دریم به م خورئ ځکه چې کسان بیخي ګڼ دي او دلته نه ځایږي تاسې پوهېږئ دغه ټول ځوانان ولې راجمع شوي دي چې بیا درته وایم چې د دغه ځوان زوی شوی او زموږ وراره شوی دی نو ډېره مننه ته دې مېلمانه سمبالوه تاسې راځئ دغه وګورو چې څه کیسه ده هلته ډوډۍ تیاره ده که نه ده څنګه چل دی بادرنګ ټول میده شول بادرنګ څه شول ویوړل ښه تاسې راځئ درنو ملګرو څنګه شو ډوډۍ تیاره ده سلام علیکم ما وریجه څنګه پخ کړې وه بیخي صحیح ده بیخي صحیح ته لږ دې خوا دې ته رڼا شي لږ شانتي بیخي صحیح ده وریجه دغسې ودرېږه دغسې څنګه ده خوند او ذایقه څنګه بیخي صحیح ده مالګه خو بیخي کمه زیاته نه بیخي صحیح ده اوس خو منې چې زه تجربه لرم بالکل منې که نه بالکل منم او تا وخوړله که نه او غوښه څنګه ده غوښه صحیح ده غوښه خوندوره ده بالکل بیخي واه ماشاءالله هغه دی زما ستا خو ملګرتیا ده که نه بالکل غوښه کې به لږ شانتې راسره هغه انشاءالله توکل په خدای چاته وایم ما صحیح ده صحیح ده ډېره مننه ته راځه چې غوښې خوا ته لږ ورشو څنګه ده غوښه دلې راشو ماشاءالله ښه درنو ملګرو دا وګورئ بس غوښه تیاره ده او دلته وریجه ده ښه پرېمانه د خیره سره خروب او ځوانان ورته راټول دي زه نو مجاهده ته دې کډه باروه او دا وریجه به ملګرو ته وښیه ته لږ راواخله چې زه وګورم ما وریجه څنګه پخ کړې وه واه
دومره خوندور دي چې زه دیم اوس که خوندور دي او کنه زما د خاطر خوندور دي صحیح دي بیخي صحیح دي معنی کنه زه تجربه لرم ولکه زه کومک شوم نو هغه خو یوازې ما نشو کولای کور دی ودان وخدم خوندور نه خوندور دي بیخي ولې نه دي خوندور یې لکه مال کمه د نور خوندور دي ما کو به نور واچو کنه ډیر مننه کور دی ودان ځوانانو الله مخلره درنو ملګرو تاسو راځي مسترخوان خواته ورځو له دې وروسته به دا خو پیژنې کنه دا عنواني دي تر ټولو جالبه شی زما لپاره په سفر کې چې نی کنه خدای کې چې لاس پسونه حلال کما ته هیڅ خوند نه راکې کې به ډېر مهم دی چې زما د فیورټ خوراکونو څخه دی ښه نو ډوډۍ خو ماشاءالله بس هواره ده او په څو شیبو کې به ځوانان راځي کینی به ډوډۍ به خوري خوستی صاحب څنګه شو میلمانه دې چېرته دي میلمانه انشاءالله نیم ناستې نیم به کښېني نیم به راځي د خیره السلام علیکم ټول پوره دي تاسو شکر دی الحمدلله لږ دی خو د مخ راواړو چې دا کې نه د چې واړو مخ دی ها نه مال نیم ملګری راغلی نیم نه دی راغلی داسې مې ویلي څنګه یې ولا الحمدلله ته ښه جوړې نوم مبارک دی نوم مې بهار افغان افغان صاحب څنګه دی مجلس څنګه دی بالکل سور کې روان دی انشاءالله وګړي خو ډېر نه خدای دې نه کوي ښه انشاءالله لږ څه ناشته مو کړې ښه ډېره مننه او چې په کړي خبرې والله که داسې پوره معلومات یې مونږ خو دلته څه وي په دغه مجلس کې سره مصروف وو چې دوی به څه بیخي خوا ته نه یې ورغلی لږ ډېر خو ویې راغلو څه چرګې مرګې خو مې ولې دی خو چرګې مرګې دې ولې نور خبر نه چې پخ کړي به یې و که نه هسې نه چې چرګې همدلته ساتلي او نور الوګان یې ورته پخ کړي الوګان پېژنې چې څه وایي نه خدای دې نه کوي مونږ ډېر تکلیف تېر کړی دی کېدای شي پسونه مسونه پکې میلاو شي دا به یې بونس کې راوځي پسونه که څنګه چلې تا راوړي نه دي او پسونو غوښه خورې نه خو خیر څه وي خلک ډېر داسې څه وي ګرم تاوېدل راغله لاو کنه کېدای شي څه کړي هغه خو به کوو د خیره سره سبا شپې ته انشاءالله ځکه چې ټول هر څه په یو شپه مه ختموه نه انشاءالله مونږ خو 3 ورځې چوټي لیکلې ده په ښه که نه ښه خوشحاله یې ورته انشاءالله ته هم لکه د کور نه په سارا خوشحاله بالکل ډېره مننه رښتیا ووایه چې دغه خوراک به د خوند ډېر دی که د ملګرو مجلس نه خوراکونه هر وخت خوراکونه د مجلس او د آب و هوا د موسم او دغه نوې څیرې د ډېر زیات خوند وکړو بالکل ډېره مننه کور دی ودان دلته زه د ملګرو سره ډېر وغږېدم دوی سره مې ټوکې ټکالې وکړې چا خبرې در باندې ښې ولګېدلې والله خو د وړکو خبرې ښې لګېږي نو د وړکو خبرې ښې لګېږي وړکو کې کوم وړکې در باندې ډېر ښه ولګېدو والله خو چې څوک بس ښه وغږېږي ښه لګېږي نو په ما څوک ښه ولګېده خبرې خیر مو ته پته نه ولګېده ما باندې زیرولي ښه ولګېده نه ماشاءالله زیرولي خو زیرولي ته پوهېږې ولې ځکه چې خرچه کړې وه هر چا چې خرچه کړې وه هغه په ما ښه لګېږي بس هر چا چې خرچه کړي موټر یې راوستلی دا یوه خرچه ده بنډار یې جوړ کړی دا یوه خرچه ده ما هم راوستی دی یو دوست یې په دغه ته راوستلی داسې خبره والا خلک وي څه وي ډېر خوند کوي که نه بالکل ډېره مننه بس کامیابي دې غواړو هغه ما ته وایي نورولي چې دې باندې یو شعر ووایه یا یو ټوکه ورباندې وکړه والله دغه شي کې څه کمول دی چې دغه ته مخ ته شي هر څه نه ګاډ واچي که نې ویلې نه مو سره اکثره شعرونه خو والا کوي خو ټوکې موکې به وي نو ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره درنو ملګرو تاسې راشئ دغه کتار وګورئ نو بس هغه ولسي ودونه مې لیدلي دي د مومندو ودونه یا هم د شینوارو ودونه یا زموږ د منګل ورونو ودونه هغسې یو کتار جوړ کړی تر هغه سره پورې دا وګورئ دا ډلې ځوانان وګورئ دا یو دوه کسان هم کولی شي خو دا ځانګړی خوند لري ځانګړی کیف لري چې کله ټول ملګري یو بل ته دغه کاسې پاس کوي او کار کوي ستړی خو به ډېر نه نوم دې څه دی عبدالوهاب اتڼ کې دې څڼې وغورځولې بیا خو تکړه یې نو تکړه شاخه که زما واده هلته بیا اتڼ وکړه راته واده وکړم بل ښه ډېره مننه کور مو ودان ته څنګه یې تا خو دې ترنم کومه که نه نه ترنم به انشاءالله څټ ته وشي وروسته مجلس هم پاتې ده څټ ته ډبې مو پاتې ده انشاءالله چې ښه مجلس به وکړو ښه مجلس د پس له نیمه شپو وي لکه موږ طرفه ډبه ده ډبه وایو ډال وایو ډول ورته وایو زه نو ګورو به ورسره هغه شیان حرام دي او موږ دلته نه وو ځکه چې اوس اسلامي امارت دی هېڅ شی راسره نه مني او بالکل هغه نه علاوه اسلام کې حرام دي نو زموږ لپاره هم حرام دي نیک و صحیح دي
مشکل نشته تاسو څنګه خوښه مو خوښه ده بالکل ډیره مننه ځوانان خو دغه ځوانانو نه قرباني چې هر څه مشران ورته وي هغه ومني په تاسو مننه ای ورور ګوره زه ډېر لرې نه راغلی یم سخت توګې یم ښه چې کار به وکړي چې زما لپاره به کاسه بیله جوړه کړي او هغه دی ما اورېدلي چې خوستیان چې دي ډېر میلمه پاله دي او د میلمهو ډېر قدر کوي که نه زه خو نن میلمه یم انشاءالله نه به خفه کېږي که نه هغه ډېره غوښه ما ته پرېږده صحیح دی ځوانه ته سمیلا نومېږي که نه نوم مې یاد کړی دی ولیکه ته ستړی خو نه شي په دې ترکارۍ کې نه دا څه سړی دغه یو هغه چې وي یوه نیمه ورځ هر وخت نه وي پوه شوې او دا د خوشحالۍ شیبې چې ځوانانو سره وي دا وخت نه وي بالکل ډېره مننه ځوانه خدای دې آباد و سلامت لره درنو ملګرو ډوډۍ تیاره ده او ډوډۍ خورو ځکه چې بیا مان هم دا ډوډۍ وخت تېرېږي او د یارانو مجلس خو تاسو ته معلوم وي کله چې د ډوډۍ وخت تېر شو بیا وروسته ډوډۍ نه وي بیا به د چیو سره ګزاره کې او دا ترکاریانې دا وریجې دا هر څه به ختم وي نو موږ ته راکړي اجازه زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص ستاسې له درانه حضور رخصتېږو موږ ته اجازه راکړئ تر هغه چې یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې ټول په لایزال څښتن ته لاس پارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان